یا د خبرو وخت نه لري یا مهرباني وکړه ټایم وټاکه 15 دقیقې وخت ماته راکړه 15 دقیقې ته وغږېږه دا خو باس نه شو دا خو داسې شو لکه په کاله کې چې کونګري یا ماشومان په جنګ سره واچوي تا یوه خبره کوي هغه بله خبره کوي زه پوښتنه کوم تا مهرباني پوښتنه وکړه چې ته ماته وایې دوه جبهې دي یو د ضیا جبهه ده یو د سمیع سادات جبهه ده زه چې کله تا ته وایم چې موږ جمهوریت ته لګیا یو کار کوو او په جمهوریت کې لومړنی کار چې کیږي ته کلم چې جبهه جوړوي د خلکو د آراو په اساس پې جوړوي سو زه دوه پوښتنې لرم چیرته مو رایګیري وکړه چې ضیا مشر شو چیرته مو رایګیري وکړه چې سمیع سادات مشر شو د چا مشر شو چا رایګیري وکړه چیرته مو ولیده دا مې لومړۍ پوښتنه ده اوس وخت راکوي قربان اوس تا ویلي چې چیرته دې رایه وکړه چې سمیع سادات مشر شو چیرته دې رایه وکړه چې یاسین ضیا مشر شو ته دغه عقل لرې مکتب دې ویلی پانتون دې ویلی چیرته یې رایه وکړه چې امیر المؤمنین په افغانستان باندې یو نفر راغلی دی چې د تا حقوق اخلي د تا انسانیت اخلي تا مکتب دروازې در تړلي دي د دې په مقابل کې ته بیا هم لمه رایې غواړې د تا مکتب یې بند کړی انساني حقوق یې درنه اخیستي ولسواکي یې درنه اخیستې بیرغ یې درنه اخیستی ازادي یې درنه اخیستې د ښځو حقوق دې نه مني په خپله خاوره کې د ګیري واک نه لري د ویښتو واک نه لري نور ته بیا دا خبرې کوي چې رایه دې له چا سره کړي ملا هیبت الله سره دې رایه کړي ملا یعقوب سره دې رایه کړي حقاني سره دې رایه کړي خلاص شو صاحب ظلم د ظلم په مقابل کې به وهي هر څوک چې ظالم وي د ظالم په مقابل کې به ظالم اوسېږي خلاص شو د مظلوم په مقابل کې به مظلوم اوسېږي خلاص شو جواب دی ورور مهرباني دا جواب نو دا ډایلوګ د جنگیر خان زما پوښتنه دا ده صبر اوس ما نوبت دی پرېږده چې زه اوس زه وایم ما سره نر غوندې وغږېږه ځکه ته ځان ته د ملي اردو سرتیری وایي ته ما ته وایې چې زه طالبان ځکه له منځه وړم چون ظالم دي چون ستا رای ته احترام نه لري صبر دومره نر نه یې که نه ته دومره نر نه یې صبر ته ملت ته وایي دومره نر نه یې ګوره په داسې حالت کې چې بیرته وایي چې زه ملت ته جنګېږم ته ولې د قیام د په حق باندې سترګې احساسات دې کنټرول کړه ستا خبرې خلاص کنټرول دی یو سوال درنه کوم یو دقیقه صبر ما پرېږده زه د اقل ستا خبرې خلکو ته ووایم چې دا خلک دومره پوښتنې وکړې یوې پوښتنې حق زه لرم په سترګو زه جواب درکوم ما پرېږده چې زه یو ځل د خلکو ته ووایم چې ستا جواب ما پوښتنه وخت کله د ډوزه ووایي کله جهانګیر خان یوه پوښتنه زه درنه کوم تا پوهنتون لوستی تا مکتب لوستی ته لوستی ځوان یې ته په دې پوهېږې چې په جامعه کې انساني حقوق او بشري حقوق څه شی دي په دې هم پوهېږې او په دې هم پوهېږې چې په یوه وطن کې ټکنالوژي ساینس او د هېواد انکشاف او بیا رغونه په څه شي مخې ته ځي هغه په تعلیم و تربیه ده نن چې د تا په ملک کې د تعلیم و تربیې دروازې تړل شوي دي او د جبر او ظلم تورتم ته مخکې شوی وي ته شرم نه لرې چې د تا لور خور لپاره ته دغه حق د ملا نه نشي غوښتی او په مقابل کې ملا ته چکچکې وایي دا پوښتنه وکړه نظر ورور مې په تا باندې د جمهوریت سرمایه هم مصرف شوې ده چې ما یو ورور دی ډاکټر روزلی ګوره ډاکټر صاحب دا پوښتنه ما نه کوله سړیه والله چې دا بېغیرتي ده په تاریخ کې تا ما نه پوښتنه کوله په تاریخ کې به د نوم بېغیرته ولیکل شي قسم درته خورم الله سبا به مولا نه تا باندې به دې ګوره ورور مې یو دقیقه صبر وکړه زه د کونډو ښځو ستاینو ته وخت نه لرم ودې ویلې پوښتنه درنه کوم یو دقیقه صبر دا چې زه مولی شم صبر وکړه دا چې ته زما براډ ته راغلی زر توصیه کوم په دې معنا نه ده چې ته بېادبي وکړې یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه ریلاکس شه زه پوهېږم ته ولې ما خبرو ته نه پرېږدي زه پوهېږم ته ولې ما خبرو ته نه پرېږدي ځکه ته پوهېږي چې زه که د کونډې ښځې ستاینې ونه کړم ډایلوګ ونه وایم نو دلته خلک ټول د ما په اصلیت پوهېږي اوس به زه د تا غوندې د کونډې ښځې ستاینې شروع کړم ته بېغیرته کې که چېرته دومره غیرت و تا به 45 میلیونه خلک نه پرېښوده ته وایې چې ما سره سلا او مرمۍ وه او زه وتښتېدم او تا هغه بېغیرته یې چې تا ته د امریکا د عساکرو لخوا امر وشو چې تښتې خو پام کوه چې شي افغانستان ته پرې نږدې پوسته وسوځوه مرمۍ دې چې دی هوایي ډزې وکړه چې پوچې شي ټوپک دې مات کا ټانک چې کوم افغانانو ته پاتې کېږي هغې ته چسپکي کېږده تیارې له منځه یوسه وروسته د هغې بیا راشه
کمې زړه در باندې درد وکړه یوازې تا راپورته کوم، کمې ډېر زړه در باندې درد وکړه شاید ښځه دې تیاره کې واچوم، خو مور و پلار به دې پرېږدي، مور و پلار دې نه بیایم. یعنې وطن خرڅ کا، د وطن سلا لوټ کا، د وطن رنجر ته اور ور واچوه، د وطن تیاری خرابه کا، تر څو تا بې غیرته راولم امریکا ته. تا د امریکا د خاطره خاوره خرڅه کړه، تا د امریکا د په خاطره زموږ مهمات خرڅ کړه، تا د امریکا د خاطره رنجر خرڅ کړه، تا د امریکا د خاطره زموږ الوتکې خرڅ کړي او وتښتېدې. 45 میلیونه خلکو چې خپل ټکس تا ته درکوو او تا زموږ په ټکس باندې پیسې اخیستلې، خپله کورنۍ دې ساتله، د دې د خاطره و چې کله داسې ورځ راشي ته موږ نه دفاع وکړي. تا بې غیرته معاش زموږ په خپله خوړو، مزې دې کولې، حتی دننه په قومندانۍ کې د الکان ګډول، خو په کومه ورځ چې تا باید زما د خاطره خپل سر نه تیر شوی وي څه دې غوره کړه؟ ټولو سلاګانو ته اور واچوه، قومنداني له منځه یوسه، وتښته امریکا ته. دا اوس چې شو دا د تا غوندې د کونډې ښځې ستاینې وي او دا زم کولی شم د غږ په پورته کولو سره. اما اوس بیرته راځو عادي بحث ته. عادي بحث دا دی ورور مې چې ما د تا نه پوښتنه وکړه چې ستا بدیل اوسني نظام ته څه شی دی؟ تا ما ته ویلې چې زما بدیل ضیا دی او سمیع سادات دی. ما درته ویلې چې ولې دا دوه ډلې دي، ولې سره یو کیږي نه؟ تا ما ته ویلې چې طالبان هم دوه ډلې وه، حقاني بېله ډله وه، د هیبت الله بېله ډله وه. زما پوښتنه تا نه دا وه چې نو اوس ته خدای دومره شرمولی چې د طالبانو نه کاپي کوي، هلته دې بیا د کونډې ښځې ستاینې شروع کړي، زما خبرې ته دې جواب رانه که. بیا مې درنه پوښتنه وکړه چې زه خیر حداقل رایګیري خو به مو کړې وه، دا سمیع سادات چې رئیس شو اوس د افغانانو نماینده شو په کومې رایګیرۍ؟ یا ضیا سادات ضیا چې تا راوستی دی رئیس شوی په کومې رایګیرۍ؟ تا ماته چې طالبانو چېرته رایګیري کړې؟ نو که چېرته د تا ټول شیان د طالبانو نه کاپي دي نو ولې زه د تا سره اوسم؟ ته خو د جمهوریت دعوه لرې، زه خو د تا سره ودرېږم د دې د خاطره چې ته طالب نه یې. اما که ته وایې چې طالب ظلم کوي، هغه بې رایګیري راغی، سمیع سادات به هم بې رایګیري راځي، نو د سمیع سادات او د طالب ترمنځ بیا فرق څه شی شو؟ ما ته خو توپیر نه لري. که سمیع سادات هم وایي چې زه افغانستان کې رئیس جمهور کېږم پرته د دې چې د عام ولس خبرې واورم ځکه طالبانو نه دي اورېدلي، نو دا خو داسې شو چې زه دوستم لرې کم په ځای ګلبدین کېنوم یا ګلبدین لرې کم په ځای مارشال فهیم کېنوم. زه خو داسې یو مشر غواړم چې هغه د رایو په اساس مشر شي. زه داسې یو مشر غواړم چې هغه د ملت تر شا ولاړي. سمیع سادات راغلی په خپل سر مشر دی، ضیا زه بیخي پیژنم نه، ځان ته صوبه ده او سبا ته او وایي ما ته چې زه لاړ شم افغانستان ته جهاد وکړم، وایي ما ته چې زه لاړ شم طالب سره وجنګېږم. د چا د خاطره؟ د ضیا او د سمیع سادات د خاطره. ولې؟ مطلب دا داسې ده لکه زه چې تاسو ته وایم چې ما هم یو ګوند جوړ کړی دی دلته په امریکا کې، زه هم غواړم طالبان له منځه یوسم، بس زه د شکیبي ګوند مشر یم او تاسو لاړ شئ جهاد وکئ طالبان ختم کئ. دا خو د مندوړانو مبارزه شوه، منداړوان ورته وایو. ما مه شمېره درګډ یم. پس لاله زما تا نه یوه پوښتنه ده، که ته د طالب غوندې مخ ته ځې نو زه دې ولې تر شا ودرېږم؟ او که ته وایې چې زه طالب نه یم نو سمیع سادات چېرته رایګیري کړي چې د خپل ګوند مشر شو؟ ضیا چېرته رایګیري کړي چې د خپل ګوند مشر شو؟ کوم راپور لري چې دوی جلسه راغوښتي آزاده رایګیري کړي او ویلي چې دغه ګوند د دومره خلکو په واسطه جوړ شو، دومره عام افغانانو آنلاین رایګیري وکړه، سمیع سادات یې مشر که. سمیع سادات خو په خپل سر مشر دی. د سمیع سادات او د هیبت الله ترمنځ توپیر څه شی دی؟ هغه هم زور وایي، سمیع سادات هم زور وایي. سمیع سادات هم په زور راغلی، دفتر خلاص کړی، ناست دی پکې چې دا مې ګوند دی، بس زه غواړم رئیس جمهور شمه. وروره خیر زه هم غواړم رئیس جمهور شم، بیا خو په ټیک ټاک کې اسیب ځواک هم حق لري چې وایي چې زه رئیس جمهور یم. سبا ته کولی شو یو ګل خان هم راشي راپورته شي وایي چې زه هم غواړم رئیس جمهور شم. سو زما ستا جنګ په دې دی چې امارت دیموکراسي نه مني، امارت د خلکو خبرو ته ارزښت نه ورکوي. زه درته وایم ته داسې یو څوک ما ته راوښیه چې هغه د امارت په خلاف درېدلی او د خلکو خبرو ته ارزښت ورکړی. ته ما ته وایي نه نه امارت ظالم دی، زم ظالم کېږم. د عبدالله خبره او جوان تو چی ترتیب کړي. سو زما بیا پوښتنه ده، زه دې بېرته راجګوم د دې د خاطره مې قطع کړې چې ته ډایلوګ پرېږدې، دا غټې غټې چغې ګوره چې تا ماته شروع کړې وي، دا زه هم کوی شم درته مثال درکړه. اما دفتن مې خپل غږ اوس راښکته کړه. زما تا نه یو پوښتنه ده ورور،
عذر درته کوم د یو مشر په توګه در کې رسما هغه سره ودرېږم د هغه ملاتړ اعلانوم زه دې بیرته راپورته کوم دې پوښتنې ته مې جواب راکړه تر هغې وخت ورکومه شاه حسین ورور ته شاه حسین صاحب ستړی مه شي الله دې راوله مهرباني علیکم السلام نه خدای دې نه کړي ولې غوسه اوسه زه فقط ښایم چې غوسه یم د دې د خاطره چې موږ افغانان عادت لرو چې په غوسې کې د یو بل خبرې اورو نور زه ډېر کول سړی یم دا اوس هم کولی شم ډاکټر صاحب غوسه کېږو به نه دا خبرې تسلیمېږي طبعا ډاکټر صاحب خو یوه خبره ده ډاکټر صاحب الحمدلله چې نن سبا په افغانستان کې لکه په 15 کاله 6 کاله مخکې چې موږ زخمیان به لرله شهیدان به لرله هر کور کې به غم و نو الحمدلله اوس هغه خبرونه موږ اورو چې دلته سړک جوړېږي دلته پلچک جوړېږي دلته شفخانه جوړېږي دلته ښوونځی جوړېږي انشاءالله امید لرو چې دا ستونزې به حل شي داسې نه یو چې امارت زما پوښتنه تا نه دا ده ورور مې په اوسني شرایطو کې ته امارتي یې څنګه جان امارتي یې که نه زه هغه حکومت یا چارواکي خو کوم چې هیواد ته ژمن وي نه وایم ته امارتي یې په امارت کې کومه وظیفه لرې د طالبانو په ګوند کې یې که نه نه وظیفه نه کې لرم بس یو عام نفر یې د یو عام ولس په توګه امارت مکتبونه نه دي خلاص کړي ته باید څه وکړې تر څو دوی مکتبونه خلاص کړي دا راته جواب کړه زه دا امید لرم چې انشاءالله خلاصیږي نه په امید خو څه نه کېږي ګوره جان 4 کاله وخت د خیر د نور تېر شي نه وی بس ته طرفدار د امارتي پرته د دې چې دلیل ورته ولري مثلا زه یو مثال در کوم زه واده کوم خارجي ښځه کوم درس ښځه مې تښتي وایي زه ځم پلار کره یو کال کېږي ورته م وښځې بیرته راشه چې درپسې خفه یم وایي نه زه یو کال بل هم تېروم زه وایم زه صحیح ده 2 کاله کېږي ورته م وښځې راشه چې زه خفه یم وایي تر امر ثاني پورې نه راځم 3 کاله کېږي زنګ وم چې وښځې راځي که نه راځي چې مونږ اور واخیست وایي تر امر ثاني ولاکه راشم اوس زه څه باید وکړم غلی باید کښېنم پرته د شکه چې غلی نه کښېنم ورځم امریکا ته ورته م چې ښځې څنګه نه راځي 1 کال 2 کاله نور خو دې مونږ لیوني کړو واده مې وکړه پیسې مې در باندې مصرف کړې دې دپاره نه چې پلار کره کښېني سو اوسني شرایطو کې ښوونځي تړل شوي دي او ته په دلیل هم نه پوهېږي چې ولې تړل شوي بس د یو عام ولس په توګه ته مسؤلیت لرې چې د اوسني نظام نه پوښتنه وکړي چې ولې دې تړلي تر کوم وخته دې تړلي او کله به یې خلاصوي دا 3 پوښتنې ستا حق دی او زما پوښتنه تا نه دا ده چې د یو عام ولس په توګه دا مسؤلیت ته لري چې دا 3 پوښتنې وکړي نو څنګه به یې کوي کله به یې کوي بالکل قدرمن ډاکټر صاحب تاسو سره خو زه ګورم ډېر درته ویریږم نه ځکه په ځان راوسته بالکل زه په دا پوهېږم چې تقریبا څه کم 15 کاله پوره کېدونکي دي چې امارت د واک په لاس کې اخیستی ده د افغانستان یعنې که موږ فکر وکړو افغانستان مخکې اسلامي و اوس اسلامي ده یعنې د دوی په اصطلاح چې اسلامي نظام اوس حاکم شوی ده یعنی دا زمینه ما پوښتنه دا نه ده ورور خو زه دا وایم چې انشاءالله د 4 کاله تېر شوله انشاءالله د اصلاحات په دې کې روسي چې دوی د ښوونځي زه دا نه وایم زه نه وایم چې ته ماته ووایه چې څه شی راځي څه شی نه راځي زه دا وایم چې که چېرته یوه ورځ هم ښوونځي تړلي د یو عام ولس د وګړي په توګه دا ستا وظیفه ده چې د دولت نه پوښتنه وکړي چې ولې دې تړلي تر کوم وخته پورې به یې تړې او کله به یې خلاصوي تر څو چې تا دا 3 پوښتنې جواب شوي نه وي ته باید غلی کښېننې آیا تا دا 3 پوښتنې د حکومت نه کړي نو کله چې تا نه دي کړي او کله چې مونږ مرو ته رب ته مسؤل یې ورور بس زه الله د رحم وکړي بس ډاکټر صاحب خوشحال شو الله دې اجر درکړي کور واده سلامت اوسئ زه یوازینی شی چې دغه خبرې چې زه کوم ملګرو د دې د خاطر یې کوم چې تاسو ته مسؤلیت وښایم زما وظیفه دا نه ده چې ډلو پسې ونښلم امارت پرې
خلم جمهوریت پرې ونخلم. زما وظیفه دا ده چې زما د خویندو ښوونځي بند دي، زه خلکو ته د حل لارې په اړه وایم. آیا ما دا پوښتنې کړي؟ بالکل مې کړي. د وزارت معارف د ویان نه مې کړي، راته یې دروغ ویلي. بل کال ته خلاصېږي، نه دي خلاص شوي. د وزارت د لوړو زده کړو وزارت د وزیر نه مې کړي، راته یې دروغ ویلي. کله چې زه په افغانستان کې وم امارت دروغ ویلي، دا کال په بل کال کړی، بل کال په بل کال کړی، ماته یې دروغ ویلي. صفایي ښار کې راته دروغ ویلي، د رڼا لار کې راته دروغ ویلي، د غږ سټوډیو کې راته دروغ ویلي. اوس زه د افغانستان نه راوتلی یم. زه نور د یو عام وګړي حیثیت دننه په افغانستان کې نه لرم چې د دونه پوښتنه وکړم چې کله یې خلاصوئ کله یې نه خلاصوئ. اما زما پلان دا دی چې بهرمیشتي مسافر اوس د امارت په خلاف داسې سره یو ځای کړم چې نه سیخ وسوځي نه کباب. معنی یې څه ده؟ معنی یې دا ده چې دوی په دې شکل سره راجمع شي یا په دې شکل سره دا بهرمیشتي مسافر راجمع شي چې یو ځواک ولري چې طالب خبره واوري. دا په ټیک ټاک کې په ډیزو نه کېږي. دا اوس زه ناست یم لګیا یم خبرې کوم، امارت ته زما خبرې سره ارزښت نه لري. مګر دا چې زه داسې یو بهرمیشتی حزب یا ګوند ولرم چې هغه دلته مارک کیرني په رسمیت وپېژني، یا مګر دا چې زه دلته په کاناډا کې د کاناډا پرایم منسټر شم او وایم امارت ته چې ښوونځي ور خلاص کړه، کنې زه درځم، زه د بیا نیسم، په زور یې در باندې خلاصوم. سو که چېرته تاسو خارج کې یاست باید دومره ځواک ولرئ چې د خارجي هیوادونو مشران ځان سره یو ځای کوي تر څو په امارت فشار راوړي. مونږ په خارج کې اصلا دومره حیثیت نه لرو. په امریکا کې چې کوم خلک ناست دي دومره حیثیت نه لري چې ټرمپ سره کینی. د تاسو نه آریانا سعید ښه ده، یعنی آریانا سعید د امریکا په هغه ډوزمارانو چې په امریکا کې ناست دي شرف لري. پوهېږئ ولې؟ چون آریانا سعید سیاسی شعور لري خو په امریکا کې میش ډوزماران سیاسی شعور نه لري. آریانا سعید عمل کوي خو په امریکا کې میش د ټیک ټاک ډوزماران عمل نه کوي. اوس به وایي چې آریانا سعید داسې څه کړي؟ آریانا سعید یو لیک خو د اقل لیکلی و ټرمپ ته، د اقل خو ټرمپ ته ویلي و چې زه آریانا سعید انارم بنجنبان سندرې وایم خو په افغانستان کې مکتبونه بند دي، لطفا یو کار وکړه خلاصې کړه. دې ته سیاسي شعور وایي. تاسو په امریکا کې څه وکړه پرته د دې چې کینې په ټیک ټاک کې د امارت خلاف خبرې وکړئ؟ د امارت خلاف خبرې تاسو په ټیک ټاک کې ځکه کوئ چې ډبل ټیپ درته وشي. که واقعا د ښوونځیو د غم نه مړوئ، تاسو به لاړئ یو سناتور به مو خپل کړی و، تاسو به لاړئ د ټرمپ غوږونه به مو ډک کړي وه، تاسو به لاړئ د پوتین غوږونه به مو ډک کړي وه، تاسو به لاړئ د مکرون غوږونه به ډک کړي وه. په شمول د ما که زه د مکتبونو د غم نه په رښتیني شکل باندې مړ وم، زه به لاړم کاناډا کې به مارک کیرني سره ناست وم، ورته به مې ویلي و چې لالا صدقه دې شم، دلته موږ د مجردۍ نه مړه شو، مال نه پیدا کېږي، هلته چې دی زموږ په خویندو باندې مکتبونه بند کړي. نو که زموږ دلته غم نه خوري حداقل هغه طالبانو ته خو یو ټک ورکړه. سو موږ فقط تمثیل کوو د دې چې غواړو مکتبونه خلاص شي. په مجرد د دې که د زړه نه وغواړو بیا بدیل ته فکر کوو، بیا هغه څه مو چې په وس کې دی هغه کوو. کوم د امریکا کې د کوم ډوزمار پیدا شو چې د 20,000 15,000 10,000 نفرو لاسلیکونه واخلي او یو لیک ولیږي ټرمپ ته یې ولیږي چې مونږ 10,000 نفره د افغانان یو دلته ناست یو، مونږ حاضر یو افغانستان ته لاړ شو، په هر شکل چې افغانستان کې مبارزه وکړو تر څو مکتبونه خلاص شي، تاسو را سره څه کومک کوی شئ. اما همدغه ډوزماران کله چې ټرمپ وایي چې د بګرام اډه نیسم خوشحاله دي، بیا د امریکا بیرغ غمجیږي، بیا وایي چې زه د امریکا په کمپ کې ناست یم، دا د اوسې تیارې کې تیل واچول، دا د زه به مرجیږم. مطلب ته د ټرمپ سره دومره اړیکه لرې چې که چېرته بګرام ته ټرمپ غواړي تا ولیږي، ته تیارې کې تیلو نه هم خبرې، ته د امریکایي عساکرو سره هم ناستې، ته د ټرمپ د سترو رازونو نه هم خبرې، د افغانستان نیولو ته، د افغانستان یرغل ته ته خبرې، خو د مکتب خلاصون ته د ټرمپ سره خبرې نه کوي. جناب راشد صاحب ستړی مشي. راشد جان سلامونه. علیکم السلام. زه بس سوالونه لرم ډاکټر صاحب د همدې مکتب د دې هغه په باره کې. دا مخکې د موږ ملګري ډېر په اسانه باندې ویلې وای، خیر د 15 کاله وتي دي، 4-15 کاله د نور تیر شي، د دې دپاره د شاته دوی فکر نه کوي چې دا څومره مشکل تمامیږي وروسته دپاره. اوس لکه هغه ښځې هغه معلمانې چې د موږ لوستې وې په مکتبونو کې هغه ورکوه، څو کاله بعد د هغوی سنونه پورته کېږي، هغوی خو دا حل لاره څه ده ورور؟ حل لارې په اړه راته ووایه. حل لاره ډاکټر صاحب حل لاره دا ده چې موږ او تاسو ټولو په شمول باندې ټول باید دا موضوع باندې وغږېږي، په دې باندې باید ټول یو لاس وي. که څوک
خو تر څو پورې ډېری د منګه دغه تاسو چې مخکې وویلې دا ډوزماران ول مخکې په دې باندې خبرې کولې چې پر دې تر څو چې مشهوره شول اوس بیخي په دې هکله خبرې نه کوي نو هر نفر باید خپل مسؤلیت ادا کړي څوک خپل مسؤلیت نه ادا کوي ټول باید دا مسؤلیت ولري که څوک په خارج کې اوسېږي لکه څنګه چې تاسو وویلې هغوی باید خارج کې دا خپل مسؤلیت ادا کړي او که څوک افغانستان کې هغوی باید په افغانستان کې خپل مسؤلیت ادا کړي په افغانستان کې هم ټول غلي ناز دي څوک هېڅ جرات څوک نشي کولی چې راځه د تا نه شروع کړو ته څه کولی شي ورور زه څه کولی شم چې څوک مخکې شي او څوک شروع وکړي زه ورسره ولاړ یم په هر حالت کې ولاړ یم ته مخکې شه زه دې تر شا ولاړ یم ته مخکې شه زه دې تر شا ولاړ یم څه کوي مطلب دا دی داسې خبرې دي ډاکټر صاحب نه خو راځه عملي کړو فرض وکړه ته مخکې شي څه به وکړي زه چې مخکې شم زه ځم افغانستان ته ځم دلته مې هم چې وسه ورسېږي ځم دغه لکه څنګه چې تاسو وویلې اوس په کوم هېواد کې زه په امریکا کې یم ښه زه ته ونیسه ټکټ وکړه چې افغانستان ته لاړې ما ته زنګ وکړه قسم دی زم درځم قسم په خدای چې ځم که لاړ نه شولم دا اوس درته میډیا کې درته وایم دغه ځای کې زما هغه در سره واخله چې ته څنګه لاړې زم درځم بیخي صحیح خبره ده ډاکټر صاحب دا موږ نه باید شروع بیا به څه کوو بیا خو په صلحامیزه توګه باندې موږ باید لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې مظاهرې باید وشي دولت نه باید مثلا ما ته ورسېدو تا هم بیګ کېښوده ما هم بیګ کېښوده او اوس به ما ولنی پلان به مو څه زما خو ولنی پلان دا دی چې د سرک د سر بولاني وخورم والله که راباندې مظاهره وکړي تر څو مې چې بولاني نه وي خوړلې ځکه زما بیخي یادېږي د افغانستان بولاني دا نو چې هر سړی د دې دپاره د سرک سر بولاني دپاره ځي په ځان باندې سختي نه مني مبارزه کوي او مشکلات وهل او ټکول دا پکې ونه مني خو بل رقم خو مبارزه نه کیږي خو زه دا وایم زه یو پلان زه دلته ښه ژوند لرم زه ښه ژوند لرم راشد یو پلان درکوم زه وایم ما ته به لاړ شو افغانستان ته زما ولنی پلان دا دی چې د سرک د سر بولاني وخورم بیا د هغې نه وروسته موږ که وشو کولی یو کابلي وخورو او که مو شو کولی ډرونټیک یو مایان دا زما پلان دی د هغې نه وروسته چې بیا ته څه غواړې زه یې کوم بیا څه وکړو مطلب ډانګی راواخلو طالبانو پسې کنځلې ورته بیا پټ شو په تیږو یې بیا لکه مخکې چې تاسو وویلې سړی باید مظاهره وکړي یا باید مثلا مظاهره څنګه وکړو لکه څه شی وکړو چغې ووهو طالبانو ته نیا یاده کړو څه رقم مظاهره ما پوهې که څه د میډیا نه هم باید سړی مخته لاړ شي او همداسې هم باید مخته لاړ شي لکه څنګه چې دې وویلې چې څوک یو مطلب د دې ځای نه لاړ شو افغانستان ته بیا دننه په افغانستان کې په ټیک ټاک کې لایف راشو ضرور نه چې په ټیک ټاک کې هم لایف راشي او یو څه باید ولیکې سړی باید ووځي سرک ته ووځي غوښتنه ترې نه وکړي چې دا مکتبونه ولې نه خلاصېږي باید نیوکه پې باندې وکړي دولت باندې دا جرات چا کې نشته موږ خلک خبرو ته ډېر تکړه دي ټول افغانان خبرې کوي ګوره زه وایم بلا خلکو پسې اوس پلان زما او ستا دی ما او تا چې تر دې ځي خو ما او تا سره پوه شو چې تم ټیکټ کوې ځې افغانستان ته زم ټیکټ کوم زم افغانستان ته کله چې افغانستان ته ورسېدو مظاهره کوو اما دا مظاهره به څنګه کوو دغه ډاکټر صاحب ته خپله خلک د پیژني مشهوره یې میډیا څهره یې ته باید چې هلته لاړ شې چې وهل او ټکول او دا هر څه په ځان باندې ومني هر څه کیږي خل دې تر شا درېږي مطلب امریکا ته د افغانستان ته مې بیایي بیا ورمخته کوي ما چې ته مشهوره یې ټینګ پروا نه کوي زه به هم مخکې شمه در سره زه به هم در سره خلک هم درپسې مخکې کېږي در سره مخکې کېږي ته چغې وهه زه دې تر شا چغې وهم چې څه به وایو صحیح ده زه خو ګپ نه درته نه وایم نه زه هم چې دې وایم مطلب چغو کې به څه وایو چغو کې به دا وایو چې مکتبونه باید دوی د ښځو مکتب ته باید اجازه ورکړي مکتبونه باید خلاص کړي دې ته باید اجازه ورکړل شي مطلب تر اوسه پورې یو نفر ماته وښیه تر اوسه پورې یو نفر ماته وښیه کابل کې چې هغه اول ورځو کې هغه بعضو خلکو چې مظاهرې هم کولې هغه هم د دې دپاره کول د خارج تګ دپاره یې کولې چې ځان ته یو کیس جوړ کړي اوکې صحیح ده ټول مخکې شوی پس ما او تا مخکې شو مظاهرې شروع شوې ته مخکې کېږي زه نه زه یوازې در سره یم شاته دې ولاړ یم ته وایې چې مکتبونه باید خلاص شي زه شاته چغه وایم چې خلاص شي خلاص شي ته وایې چې طالبان باید کلفونه مات کړي زه وایم مات کړي درست ملایان راځي ما ته مولچکتي تا ته مولچکچي او بیا یې مو استخباراتو ته بیا به څه ډاکټر صاحب محترم سلامونه دې ټولو ته دا خو به منې نو دا خبرې خو پکې راځي اوکې الله دې اجر درکړي همدومره مې غوښتل پوه شم اوس راځئ تر دغه ځایه پورې عمل وکړو
چې یو ځل افغانستان ته 2 نفره ملاړ شي او یو لوحه لاس کې واخلي، یو ستر بدلون رامنځته کیږي. ټیک ټاک کې د 15 کالونو ډوزونه د 2 نفرو تګ افغانستان ته او د یوې ورقې لاس کې نیول او هلته یو انځور اخیستل او په فیسبوک خپرول بهتره ده. دا زما ایډیا ده. نشئ تللی وطن ته، مشکل نشته، دلته راپورته شئ، دننه په دې امریکا کې، دننه په کاناډا کې، دننه په اروپا کې یوه ورقه لاس کې ونیسئ او ووایئ چې افغانان باید یو ځای شي تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي او ګرځئ په سړکو افغانان راټولوئ، دلته یې سره یو ځای کوئ تر څو چې تاسو یو غټه ډله نه یې جوړه کړي، ستاسو غږ امارت نه اوري. مات زړه ورور مې تا ته وخت درکوم، خو اوس وخت د صافي ورور دی. الله دې راوله مهرباني ورور. سلامونه ډاکټر صاحب. علیکم السلام. الله دې وکړي چې ښه یې. مننه ورور. ډاکټر صاحب تا مخکې خبره وکړه چې دې نظام بدیل به څه شي. نو زه وایم چې یو نظام قایمه پاتې شي، ځکه چې د افغانستان ګورو ډېر نظامونه بدل شول. هر نظام چې بدلیږي نو افغانستان داسې 100 کاله خو به شاته ځي. نو چې همدغه پاتې شي، زه یم وخت سره به هر څه ښه شي. او بل د مظاهرو چې هغه وخت کې 2022 کال کې چې ښځې راجګې شولې مظاهرې وکړې، نو ران ورسره ونه درېدل، نو اوس به یې چېرته وکړي؟ کور ودان لرم. دا صحیح خبره ده او زه فکر کوم د دې دپاره اوس دا داسې یو خبره ده چې زما پوښتنه هم همدا ده. مظاهرې حل لاره نه ده او موږ چې دی اوسنی نظام ځکه له منځه نه شو وړی چې بدیل یې نه لرو. پس د تاسو حل لاره څه ده؟ زه غواړم د نورو ملګرو نه واورم. بابک صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله مهرباني. سلام علیکم ډاکټر صاحب، ښه جوړې؟ علیکم السلام. خدای دې وکړي چې ابرو څخه په سوا نه یم، موږ بحث کوو. نه هیله کوم جان، هیله کوم. مهرباني نظر ته راځو مستقیم. ډاکټر صاحب تا په خپله وویلې چې د نظام بدیل ته اوس په خپله نه یې او ته پوښتنه هم دا کوې چې که څوک د نظام خلاف وي نو هغه د بدیل ښکاره کړي. زه وایم که موږ پر ځای دی چې د نظام د چپه کېدو خبر کوو، په نظام کې دننه د اصلاحاتو خبره وکړو او په دغه کومې پالیسیانې چې دي دغو د بدلون لپاره په نظام کې دننه د مشرتابه د بدلون خبره وکړو. ځکه د ګډ طالبان او بیډ طالبان هغه چې د پاکستان هم درلودله، نورم په امریکا کې هم دیته کمپاین کېده، دغه اوس خلیلزاد هم کمپاین ورته کوي. دغه شی چې دا یو څه نه څه امکان پذیر ده چې واوسېږي. موږ باید په دغه شي خبرې وکړو چې هغه امکان ولري، که نه امکان پذیر واوسېږي. د هغه لپاره باید شی وسي، که نه. صحیح. مخکې تا وویلې چې په افغانستان کې باید خلک راپاڅېږي، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی فشار وارد کړي. په اروپا نه خلک که د پاڅون خبرې کوي دا هسې ډوزې دي او په دې سره زه 100% موافق یم. ځکه چې زه باید له دې چې تعین تکلیف ونه کړم چې خلک باید د چیش لپاره مظاهره وکړي او د چیش لپاره کوتک وخوري. دا باید د افغانستان خلک په خپله تصمیم ونیسي او په خپله مظاهره وکړي. ښه هغوی به مظاهره کوي، موږ چې په خارج کې یاستو موږ باید شی وکړو. د ما په نظر موږ چې په خارج کې اوسو، موږ تر دې له نور ټولو ښه پوهېږو چې اوس موږ په یو نړیوال کلي کې ژوند کوو او ګلوبل اکانومي دلته په دغه نړیوال هغه کې چې دا موږ کلي کې موږ آیسولیټ سوي یاستو یو قسم افغانستان. او همدغه آیسولیشن چې دا یو تر ټولو غټه وجه ده په افغانستان کې د غربت. ما په خپله زه په ډنمارک کوپنهاګن کې اوسم، دلته زه ډېرو خلکو سره ما لیدلي دي. په افغانستان کې ما د انویسټمنټ پوښتنه دوی نه کړې ده، داسې پروژې دې پوښتنه مې کړې. دوی یوازینۍ خبره د ټولو همدا وه چې په افغانستان کې د امنیت ستونزه ده. له دې له وجې موږ افغانستان ته هلته خپل هغه نه سوړی، که نه. صحیح. نو زه وایم که چېرته افغانان چې په خارج کې اوسي، دا د افغانستان د اوسني وضعیت د امنیت په اړه یو مثبت عکس خپور کړي نړیوالو ته. دا نړیوال وهڅوي بغیر له دې نه چې موږ لاړ سو ټرمپ کاکا سره یا هغه سره خبرې کوو. ځکه د ټرمپ یا د حکومتونو پالیسیانې چې دي هغه په دوی هیواد کې د یو ماجر په خوله نه بدلیږي. چې زه د ټرمپ په هیواد کې ماجر یم او زه ټرمپ ته ورسم ورته وایم چې ته مهرباني وکړه د بهرنیو چارو وزیر سره ما ته وخت واخله چې زه هغه ته مشوره ورکړم چې د افغانستان په اړه څنګه پالیسي. ستا حل لاره څه ده بابک صاحب؟ زه وایم موږ افغانان په خارج کې یاستو، د افغانستان د اوسني وضعیت د امنیت یو پر امن عکس خلکو ته ښکاره کړو تر څو نړیوال پروژې افغانستان ته راسي، افغانستان ته د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي او همدغه تګ راتګ دې ته موږ مجبوره کوي چې موږ په افغانستان کې دننه هغه مشران د طالبانو چې هغه غواړي نړیوالو سره اړیکې وساتي، هغه تشویق سي د نړیوال د اقتصاد له وجې، د نړیوال د اړیکو له وجې. همداسې داخل کې افغانستان چې کوم خلک دي
هغه کوي سي چې دا کومې غوښتنې دوی لري هغه د اقتصاد په اړه هغه د مکتبو په اړه دا وړاندې کی. مننه بابک صاحب، الله دې اجر درکړي. او لومړنی انسان چې یو بدیل دی راکړه، او زما هغه خلک خوښیږي چې د ګیلو په ځای بدیل ولري. خدای دې خیر درکړي. او زه کاملا هم نظر یم، ستا په خبرو کې سم نه لرم. مستر نوبډي که مې چېرته غږ اورې، الله مو راوله، مهرباني صاحب. السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم. الله دې علیکم السلام. مهرباني ورور، ستاسو بدیل اورو. ډاکټر صاحب محترم، تاسو چې څنګه وویلې چې مونږ د دې نظام بدیل نه لرو که نه، نو زه هم چې دې نظام بدیل نه لرو، مونږ دونه خو کوی شو. تاسو څنګه ویل چې مونږ بهر ملکو کې انفلوئنس باید پیدا کړو چې په دوی باندې فشار راوړو، دوی د خپلې پالیسیانې بدلې کړي. زه هم نو د بهر ملکونو مونږ دونه انفلوئنس نشو راوړی په، یعنې څنګه چې مخکې د بابک ورور ویلې، دغه خلک نشي کوی چې مونږ ته دونه هغه راکړي چې مونږ سره وزیر خارجې سره مونږ ته وخت